عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت کی وای کوم وخت چې به یو څوک ناجوړی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کلمات باندې دم کوله یا که چیرې به د چا د یو شخص یو ځای خوږېدي درد به کوي د مثال په توګه د یو چا پر سر درد دي د یو چا پر غاښ درد دي د یو چا پر لاس باندې درد دي نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل رسته لاس پر هغه د درد پر ځای باندې کښېښاوه بیا به یې دغه کلمات باندې دم کوله نو تاسې هم کولی شئ چې دا دم وکړئ یو مسلمان یې پر بل مسلمان باندې وکړي دا کلمات زه درته وایم که چیرې ستاسې په یادېږي نه پر یو کاغذ باندې ولیکئ چې د یو چا پر سر درد یې دم باندې وکړئ د یو چا پر لاس درد یا پر غاښ باندې درد دم باندې وکړئ ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دم دی کلمات دا دي بسم الله الرحمن الرحیم اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دغه کلمات دي د دې حدیث روایت امام بخاری او امام مسلم دواړو کړی دي